السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ویډیو عنوان مو دی د لومړۍ شپې لارښود. موږ راځو د اولې شپې اړوند خبرې کوو. اوله شپه چې موږ د یو انجلۍ یا هلک سره مخ کیږو، زموږ د نکاح شپه یې، د واده شپه یې، هر څه نوم چې ورکوئ. د لومړۍ شپې اړوند باید دا خبره تاسو همیشه په یاد ولرئ چې دغه لومړۍ شپه ډېر عمر په ذهن کې پاتې کیږي. حتی دا ویلی سم چې د ژوند تر پای پورې د اوله شپه زموږ په ذهن کې پاتې کیږي. راځو دا اړوند خبرې کوو چې په اوله شپه باید څه وکړو. ډېر خلک سوال کوي، وایي آیا په اوله شپه جنسي رابطه ولرو که یا؟ دا سوال جواب لنډ درکول ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هره رابطه د ځان څخه جلا داستان لري. هره رابطه خپل ځان ته اصول لري. هره رابطه ځان ته داسې یو سیستم لري چې هغه د هغه میړه و ماینې پورې اړه لري. یعنې موږ یوه جوړه د بلې جوړې سره نسو پرتله کولی، نه هم موږ کولی سو د یوې جوړې مشاوره و بلې جوړې ته ورکړو. راځو دا چې جنسي رابطه ولرو که ونه لرو، دا ستاسو په هغه رابطې پورې اړه لري چې تاسو څومره په روابطو کې د احساساتو د نګاه څخه مخته تللي یاست. د دې دپاره چې تاسو ښه د لومړۍ شپه ولرئ، تاسو هر میړه ومینه مخکې له دې چې لومړۍ شپې ته داخل سئ، باید مشاوره واخلي د روانشناس څخه. باید ستاسو هغه کیس روانشناسه مطالعه کې ستاسو د قضیه مطابق تاسو ته لارښود وکړي چې واقعا څه باید وسي. خو عمومي که چیرې موږ د ویډیو ته خبرې وکړو، زه به تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا دی چې د واده په شپه دوه مسایل دي. د عقل خبره ومنو که د زړه. زړه خو نه شان غواړي، زړه غواړي جنسي رابطه ولري، مخصوصا د نارینه‌و ده. نو دلته بیا هم قطعي جواب نسم درکولی چې د زړه ومنو که د عقل ومنو، ځکه چې د هر چا کیس منحصر به فرد دی. په دغه موضوع کې به هم لږ د هوښیارۍ، نیمه هوښیارۍ او ناهوښیارۍ اړوند خبرې وکړو. موږ انسانان درې ډوله هوش لرو. یو هوښیار هوش دی چې هر څه په هوښیار حالت کې دي. یو نیمه هوښیار دی. نیمه هوښیار داسې یو حالت دی چې بعضې خاطرې زموږ ایري، که چیرې د ملګرو سره کښېنو جالبې خاطرې ووایو را په یادېږي، دې ته نیمه هوښیار وایي. یو ناهوښیار سو، موږ نسو کولی هغه خاطرې را یاد کړو. مثلا د مور په نس کې مور زما پلار بده رویه ورسره وکړه، زما مور د غم احساس وکړي، هغه پر ما باندې تاثیر وکړي. زه چې نن د دېرشو کالو یم، په روابطو جوړولو کې، د روابطو په نظم کې مشکل لرم. دا زموږ د ناهوښیار حالت چې دی، زموږ هیجاني حافظه، دا زموږ تصمیمونه رانیسي. زموږ حتی د میړو د میرمنې په انتخاب کې هم دغه زموږ په وجود کې، حتی د رشتې په انتخاب کې چې زه باید کم علم ترلاسه کړم، دا ټول شیان موږ په ناهوښیار توګه کوو. راځو د واده په شپه تاسو همیشه دا په یاد ولرئ چې ستاسو ناهوښیار حالت چې ستاسو په واک کې نه دی. ستاسو هیجاني حافظه دلته تصمیمونه نیسي، دلته په تاسو ځینې کارونه کوي. د دې دپاره چې تاسو د لومړۍ شپې باندې غلط حرکت ونه کوئ، یا یو بل ته تروما ورنه کوئ، یو بل ته بده خاطره ورنه کوئ، کوشش وکړئ چې تاسو ځان په هوښیار حالت کې وساتئ. هر څه خپل په کنټرول کې وساتئ. ډېر د هیجان باندې کنټرول پیدا کړئ. د واده په شپه موږ یو ډول خوشحالي لرو، خو ښځه بیا دا شی نه لري. ښځه مبهمه ویره لري، اضطراب لري. دلته باید نارینه دې ته توجه وکړي چې زه خپل د میرمنې سره څنګه برخورد وکړم، ښځه څه غواړي. د واده په شپه که چیرې زه مشوره درکړم، که حتی هلک و نجلۍ د دواړو زړه وغواړي جنسي رابطه ولري، بیا دې هم نه نیسي. د واده په شپه چې دوی یو د بل سره خبرې وکړي، دوی د یو بل لمس کړي، دوی د یو بل په غېږ کې ونیسي، دا فزیکي تماس چې جوړ کړي، ډایرکټ جنسي رابطې ته نه ځي.
بعضې وخت نارینو دا زده کړي دي، اوس یو فیشن راوتلی دی، وایي د جنسي رابطې دپاره باید خپل د مېرمنې سره موږ یو څه شهودي روابط ولرو. مچ یې کو، لمس یې کو، یو 2 دقیقې لمس کړي، پر 3مه دقیقه جنسي رابطه دسته شروع کړي. دغه کارونه باید نه ورته ووایو د واده په شپه کې. د واده په شپه کې تاسو کوشش وکړئ چې په دوامداره توګه یو د بل سره یو ښایسته بانډار او یو داسې بدني تماس چې په هغه کې مثلا تاسو دخول ونه لري، ځکه چې ښځه ډېر ژر د درد احساس لري او ښځې ته لومړی جنسي رابطه ډېره سخته وي. نو که تاسو په اوله شپه جنسي رابطه ونه لري، نو تاسو به د اولې شپې نه جنسي رابطه د دې سبب کېږي چې د میړه او د مېرمنې تر مابین یو رفاقت منځته راسي، یو احترام منځته راسي، یو رفاقت چې جوړ سو، نو رابطه چې سول غښتلې سول. په غښتلې رابطه کې چې رفاقت پکښې کې، احترام منځته راځي، مینه قوي کېږي. نو دغه زما یو لارښود دی ستاسو دپاره، په یاد یې ولرئ او همیشه کوشش وکړئ د خپل مېرمنې د سترګو سره تماس ولرئ، د هغې د احساساتو سره تماس ولرئ، توجه ورته وکړئ، عاطفې ته یې توجه وکړئ تر څو ژوندۍ پاتې سي. ښځه ډېر ژر خزان کېږي که تاسو په صحیح توګه توجه ورته ونه کړئ، هغه چې کېږي خزان کېږي. نو خزان کېدو ته یې مه پرېږدئ. مننه.